په احادیثو د نبی صلی الله علیه وسلم کې یو 9 اعمال داسې راغلي دي چې هغه 9 عملونه په کولو کې ډېر زیات اسان دي، خو د هغه 9 اعمالو په هر عمل په بدل کې الله رب العالمین د کوونکي دپاره په جنت کې یو محل تیاری، یو قصر، یو بنګله ولا تیاری. او د جنت دا داسې قصرونه او داسې محلونه دي چې حدیث کې راځي یوه خښته به د سرو وي، یوه به د سپین وي، خټه به د مشکو نه وي، کاڼي به د یاقوت وي، خاوره به د زعفران وي. او په دغه وړو عملونو سره الله رب العالمین موږ ته دغه قصرونه او محلونه تیاری د جنت. دنیا کې موږ او تاسو یو بیکاره شان کور جوړو، د هغې لپاره څومره خرچه کوو، څومره مصارف کوو، څومره ځان کړو. حال لري چې د جنت محلونه موږ او تاسو ته په دې وړو اعمالو باندې میلاویږي، هغې لپاره دومره د کړېدلو ضرورت نشته. اولنی عمل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بیتا فی الجنه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې جومات ته رالی او په سب کې خالي ځای ولیدو او دا هغه خالي ځای راډک کړي، یعنی وروستو د صف نه کینني بلکې راشي او په هغه خالي ځای کې کیني، نو د دې بنده لپاره الله رب العالمین په دې عمل سره یو درجه پورته کړي او دارنګې د ده لپاره یو محل او یو قصر، یو ماڼۍ، یو بنګله تیاره کړي په جنت کې. دا څومره اسان عمل دی. 3 عملونه نور په یو حدیث کې راغلي دي چې په هغې سره الله رب العالمین په هر عمل سره جنت کې موږ او تاسو لپاره محل او قصر تیاری. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انا زعیم ببیت فی ربض الجنه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زه ذموار یم د یو کور په یو طرف د جنت کې لمن ترک المراء وان کان محقا، د هغه چا لپاره چې هغه جګړه پرېږدي، لانجه پرېږدي، اگر که دا په حق وي. یعنی کوم سړی چې هغه جګړه هغه پرېږدي او د هغې نه لاس والي، اگر که دا په حق دی، خو دا وایي چېرې زه جګړه نه کوم، بس لانجه ختمومه. نبی صلی الله علیه وسلم وایي د دې سړي لپاره زه په یو طرف د جنت کې د یو محل او د یو بنګلې ذموار یم. او دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وببیت فی وسط الجنه، زه ذموار یم د یو کور په منځ د جنت کې لمن ترک الکذب وان کان مازحا، د هغه چا لپاره چې هغه دروغ پرېږدي، اگر که په ټوکه ولې نه وي، په ټوکه باندې دا دروغ نه وایي، نو د دې سړي دپاره نبي صلی الله علیه وسلم وایي په میان د جنت کې زه د یو کور او د یو قصر او د یو بنګلې ذموار یم. او دریم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وببیت فی اعلی الجنه، زه ذموار یم د یو کور په بره طرف د جنت کې لمن حسن خلقه، د هغه چا دپاره چې د هغه اخلاق ښایسته یو مزیداري. نو 3 عملونه دا رال. 4م عمل په بل حدیث کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى 12 رکعة فی یوم ولیلة، څوک چې 12 رکاته د فرض نه علاوه 12 رکاته مونځ کوي په شپه ورځ کې، نو بنیه له بهن بیت فی الجنه، د دې 12 رکاتو په بدل کې به الله رب العالمین د ده لپاره کور تیاری هر ورځ په جنت کې. 12 رکاتو نه مراد دا زمونږ چې کوم سنت کو 4 رکاته د ماسپښین نه مخکې، 2 رکاته ترې وروستو، دارنګې د ماښام نه وروستو 2 رکاته کول، د ماخوستن نه وروستو 2 رکاته کول، دارنګې سحر نه مخکې 2 رکاته کول، دا ټول 12 رکاته جوړیږي. نو په دې سره الله رب العالمین زموږ او ستاسو لپاره په جنت کې محل او بنګله تیاری. 5م عمل په حدیث کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من عاد مریضا او زار اخا له، څوک چې د یو بیمار تپوس له رالی او یا د یو ورور مسلمان ملاقات ته لاړی خاص د الله د رضا دپاره، نو حدیث کې راځي ناداه منادین، دې سړي ته یو اواز کوونکی د الله رب العالمین د طرف نه اواز وکړي چې ان طبت وطاب ممشاکه، تم مبارکي، ستا دا مزلم مبارک دی، وتبوأت من الجنة منزله، او تا په جنت کې ځان دپاره په دې عمل سره منزل یو کور تیار کړو، یو محل، یو قصر دی تیار کړو. دارنګې 6م نمبر په بل حدیث کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلی الضحى 4، څوک چې د څاښ مونځ 4 رکاته وکړي څاښتي ټیم کې، او 4 رکاته وکړي قبل الاولی، د ماسپښین نه مخکې. اولی نه مراد د ماسپښین مونځ دی. 4 رکاته د څاښ مونځ وکړي او بیا 4 رکاته د ماسپښین نه مخکې وکړي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بنیه له بیت فی الجنه، د دې په بدل کې الله رب العالمین دې سړي دپاره په جنت کې کور تیاری. 9م عمل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا چې ماشوم بچی مړ شي او دا بنده په هغې باندې د الله حمد ادا کړي او انا لله و انا الیه راجعون ووایي، نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دغه ملایکو نه الله رب العالمین تفوس وکړي چې تاسو زما د دې بنده د زړه هغه میوه وشو کوله، نو دا ملایکې ورته وایي او یا الله، الله خبر دی خو الله ته تپوس کوي سره د علمه،
نو الله رب العالمین دی ملائکو ته ووایي چې په دغه وخت کې زما دی بنده څه وویل چې تاسو کله د هغه بچی وفات کوو او د هغه د زړه میوه م راشوکوله نو هغه ملایکو یا الله ستا حمد بیان کو انا لله و انا الیه راجعون ووایي صبر یې وکړو نو الله رب العالمین ملائکو ته وایي ابنو لعبدي بیتا فی الجنه زما د دې بنده لپاره یو کور یو محل تیار کې په جنت کې او دغه کور ته بیت الحمد نوم کېدی دارنګې اتم عمل بل په حدیث کې راغلی دی چې په هغې سره الله رب العالمین موږ ته په جنت کې محل او قصر تیاروي د بازار دعا یو سړی بازار ته داخل شي او دا دعا دا کلمات وایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیده الخیر وهو على كل شیء قدیر نو د در پاره په حدیث کې راځي الله رب العالمین په دې ذکر سره الله رب العالمین د در پاره یو قصر او یو بنگله په جنت کې تیاروي اتم او نهم نمبر عمل چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې جومات جوړ کو خاص د الله د رضا دپاره من بنا مسجدا لله چا چې خالص د الله د رضا دپاره جومات تیار کو نو الله رب العالمین به د دې بنده دپاره د دې جومات په بدل کې د جنت قصر او محل تیار کړي نو دا 9 عملونه شروع په دې 9 اعمالو سره الله رب العالمین اگر که په کولو کې ډېر اسان دي خو الله رب العالمین موږ او تاسو ته په جنت قصرونه او ماڼۍ هر ورځ چې موږ دا تاسو د اعمال کوو هر ورځ یو سړی په ځان لپاره په کور کې 8 یا 9 کورونه په جنت کې تیارولی شي په دې وړو وړو اعمالو